د جرمني ژبې müssen، sollen او sollten درې واړه باید معنا ورکوي، خو توپیر یې په څه کې ده. müssen مجبور اوسېدل، ضرورا یو کار کول معنا ورکوي. 100% باید داسې حتما باید دا کار وکړي. Ich muss um 8 Uhr im Büro sein. زه باید په 8 بجو په دفتر کې اوسم، یعنی حتما باید اوسم، مجبور یم، ضرور ده. Du musst das nicht machen. ته مجبور نه یې چې دا کار وکړي، یعنی نه باید وکړي. sollen لازم اوسېدل یا چانه تمه کېدل معنا ورکوي. که په فیصدي وښیو 80% حتمي کار ښیي. لکه er soll seiner Oma helfen. هغه باید له خپلې انۍ سره مرسته وکړي، یعنی لازم ده چې مرسته وکړي یا تمه ترې نه کېږي چې مرسته وکړي، حتمي نه ده، مجبور نه ده. Was soll ich machen؟ زه باید څه وکړم؟ یو چا نه که مشوره اخلئ یا نه پوهېږئ چې څه کار وکئ، بیا دلته له زول نه کار اخیستلی شئ. Sollten بیا د زولن کنیوکتیو 2 حالت ده چې مکمل لیکچر یې زما په یوټیوب باندې ستالته یې کتی شئ. 50% باید ښي او د احترامانه وړاندیز یا هم د غوښتنې لپاره کارول کیږي. لکه du solltest schlafen gehen. ته باید خوب ته لاړ سې، یعنی دا یو احترامانه وینا ده یو چاته. یا sie sollten mehr Wasser trinken. تاسې باید ډېرې اوبه وڅښئ. دا یو وړاندیز ده یا احترامانه غوښتنه ده. دغه müssen یوه ډېره ضروره بله معنا لري چې حتما باید ستاسې زده یې، هغه په کمنټ کې وګورئ.